مسواک ویل په روژه کې څرنګه ده؟ صحابي مبارک وي پیغمبر علیه السلام یو وارې نه، دوه وارې نه، لاس وارې نه، دومره ډېر وار مې لیدلی ده چې په روژه کې د مسواک چې شمېرلی هم نه شوم. اوس د دغه مسواک په متعلق کې یو قول دا ده چې څوک د وچ او د لانده مسواک تفریقه کوي. لوند مسواک نشي استعمالولی، وچ مسواک استعمالوی شي. یو دوم څوک د اول د ورځې او د اخر د ورځې تفریقه کوي. د زوال نه مخکې په دغه وخت کې د سهار په وخت کې مسواک استعمالوی شي، د زوال نه وروسته بیا نشي استعمالولی. ولې؟ خلوف د فم د صائم اطیب من الله من المسک، اطیب عند الله من المسک. د خلوف چې ښکاره کېږي د غرمې نه بعد ښکاره کېږي چې د لوږې اثر ښکاره شي. نو مسواک ویل منع دي ذاتي. حضرت موسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام یوه میاشت روژه نیسي، د تورات لپاره الله وعده ورکړې ده د هغه نه بعد د مسواک استعمال کو چې د الله حضور ته ځي. الله ورته ولې د مسواک استعمال کو؟ لس ورځې بیرته نوره روژه ونیوه چې څلوېښت ورځې شوې نو بیا تورات ورکړه. دغه خلوف د فم د صائم اطیب من المسک ده عند الله. نو ماسپښین نه بعد دا ښکاره کېږي، دا لرې کول نه دي پکار. زموږ مسلک دا ده چې لوند مسواک، وچ مسواک، اول د ورځ اخر د ورځ فرق نه لري، روا ده. دا چې لوند مسواک خوند لري نو موږ اوبه هم خوند لري، ذوق. اوبه غرغړه کوي په خوله باندې که نه، دا خو هم د طعم شی ده. مسواک ته هم دغسې طعم ولري. او دا چې خلوف د فم د صائم په ختمیږي، نو خلوف خو داسې نه ده چې په خوله کې ده چې په مسواک ویلو دا د خولې ځګ موږ کوي. خلوف دا کف دا ځګ ته ویلی کېږي چې هغه خوله کې لاړې وچې شي، سریښناک کې حالت پیدا شي. دغه نه ده. خلوف دا ګیس د معدې دا چې سړی وږی شي، معدې ګیس چې راوځي داسې یو نوعه موږ انسانان بدبویي محسوسوي. د شپې په آخر حصه کې سړی د خپلې خولې د خوند په بدبویي کله پیږي. خلوف هغه ته ویلی کېږي. الله د مسلمانانو تسلي کوي دا چې روژه کې په تاسې لوږه راځي، لوږې په آخر کې دغه کیفیت پیدا کېږي، تاسې به ترتنګې خو د خدای پاک په نسبت باندې دا په عبادت تاسې حال پیدا شوی ده. تر مشکل هم افضل ده چې مسواک ووایه د معدې ګیس ورکېږي، خو بخار ده چې سار اباسي ورسره راوځي. نو مسواک استعمالول که سهار کې وي که پس د ماسپښین نه وي، وچ مسواکي که لوند مسواکي، دا روا غایت ما فی الباب. فقه کتابونه د موږ دا احتیاط ښیي. دغه مسواک کله دغه کلک مسواک چې وي، دغه د اصلي مسواک ونه چې ده، یو خو دا نن سبا دا پاسته مسواکونه دي، دا خو تار تار کېږي نه په خوله کې، او هغه نور تار تار کېږي، اکثره ماتېږي. اوس هغه خلی د مسواک چې تر نه تیر نه شي، ستوني کې چې شي اثر ښکاره شو، وجود ښکاره شو، په هغه روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ هغه به نه کوې. داسې به یې دا اوبه نه څکوې او تیری به یې نه. نور خو مسواک په خوله کې وایي لکه اوبه چې مزمزه کې په خوله بیرته یې تویې، دغه اوبه خو هم بیرته تویېږي. ذوق د شي نه خو روژه نه ماتېږي. نو مسواک ویل په روژه کې دا څه پروا نشته.